دوستانو په دې ویډیو کې د انګلیش هغه وړې جملې زده کوو چې په ورځني ژوند کې ډېرې کارول کیږي یعنی ډېر استعمالیږي او دغه جملو پښتو معنا هم زده کوو. نو راځئ ګورو اوله جمله. Listen to me. Listen to me. ماته غوږ شه. یا زما خبرې ته غوږ ونیسه. یا زما خبره واوره. Are you sure? Are you sure? آیا ته ډاډه یې؟ یا آیا ته مطمئن یې؟ I don't think so. I don't think so. زه فکر نه کوم. Look at me. Look at me. ماته وګوره. I need you. I need you. زه تاته اړتیا لرم. یا زه تاته ضرورت لرم. Hurry up. Hurry up. ژر کوه. یا بیړه وکړه. Get up. Get up. پورته شه. یا پاڅېږه. Who's there? Who's there? څوک دی هلته؟ It's me. It's me. زه یم. It's me. رحمت. It's me رحمت. زه یم رحمت. Listen to him. Listen to him. هغه ته غوږ شه. Get aside. Get aside. یوې خواته شه. یا یو طرف ته شه. I've no idea. I have no idea. زه هیڅ نظر نه لرم. I will have to think. I will have to think. زه باید فکر وکړم. Go ahead. Go ahead. مخکې لاړ شه. یا مخکې ځه. Move on. Move on. وړاندې شه. You are mistaken. You are mistaken. ته تېروتی یې. یا ته غلط یې. Listen to her. Listen to her. هغې ته غوږ شه. یا د هغې خبرې ته غوږ ونیسه. I need
your help. I need your help. زه ستاسې مرستې ته اړتیا لرم. Get back. Get back. شاته شه.